شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر بخونکی او مهربانه ذات دی. قدرمنو دا په سکرین چې تاسو کومه دا عظیم الشانه دا ښکلې بنګله وینئ، دا یو سړي ډېر په محنت باندې سازه کړې وه. ولې سازه کړې وه؟ په پوره ویډیو باندې مې پیومه خپلو پښتنو وروریانو له پکې یو دوه پیغامه ورکوم، یو دوه میسیجه. دا ویډیو لږه په غور باندې واورئ. په دې کې به تاسو د یو دوو خبرو نه خبر شئ چې هغه کومې خبرې دي. یو سړی و په ډېر محنت باندې او په ډېرو خواریانو باندې دا بنګله سازه کړه، او چې کله یې ښه تیاره کړه د خپلو بچو دپاره، نو ټول بچي یې راجمع کړل او کېنول. نښه زامن یې نښه واڼه یې راوغوښتل او کېنول، او دا وصیت یې ورته وکړل، وی که کله زه مړ شوم نو دا بنګله به تاسو ورانه کې، او په دې بنګله کې په یو بنیاد کې ما یو خزانه ښخه کړې ده، تاسو نښه واڼه به ترې خپله حصه وایلې. نو لالچ خو ډېر غلط شی دی. نښه واڼه زامن یې دې ته په خیال شو چې اوس به هم دا پلار کله وفات کېږي چې دا بنګله مونږ راورانه کړو، دا خزانه ترې راوالو. څو ورځې بعد یې پلار وفات شو، او چې څنګه وفات شو نو دوی کېناستلو او یو میټینګ یې وکړو چې راځئ اوس دا بنګله ورانه کړو. دوی بوکلین راوسته، هغه مشینري نه هغه ورانکاري چې ورته مونږ وو، هغه شی یې راوسته په دې تصویر کې تاسو ته ښکاري، او دا بنګله یې راورانه کړه. چې څنګه یې بنګله راورانه کړه، کتل لا کتلې چې خدای پاکه خزانه پکې اوس کوم ځای کې ده. نو په یو بنیاد کې خزانه ومنتله او هغه یې راواغشته. نو ټول روریان ډېر زیات خوشحاله شو او یو بل له غاړې ورکړې چې بس خزانه خو ومنته. خزانه یې سیټ ته یوړله، او چې څنګه یې ماته کړه صندوق و، تاله مالې ماته کړه، نو په هغې کې یو پرچه پرته وه، یو خط پکې پروت و، علي پاپه وه. دوی وی چې دا خو دا څنګه خزانه ده، دې کې خو خالي دا کاغذ دی. چې کاغذ یې راغشتې او لوستلی دی، پړاو کړی دی، نو په هغې کې یې دا لیکلي وو، وی ما په ډېر محنت ستاسو دپاره دا بنګله سازه کړې وه، اوس که تاسو دومره نر او دومره نران ځان ته وایې، نو تاسو په نښه کسه داسې یو بنګله سازه کې. دوه میسیجه و پکې در کومه، دوه پیغامه دي په دې کې. د ویډیو مقصد دا دی چې یو پلار نښه زامن ساتلی شي، نښه زامن ښه په ښایسته طریقې باندې، او بیا نښه زامن یو پلار نشي ساتلی. پلار د ماشوم د ورکوټوالي نه واله د زلمیتوبه پورې چې زوی پلار ته څه وایي، پلار یې ارمان برابروي، پلار وله پیسې هم ورکوي، خیال هم پې ساتي. خو که کله پلار لږ بوډا شو که نه، پیسې ورکوي، بیا هم بچي وله ورکوي چې پلار تې غواړي ورکوي یې، خو په خړې نه ورکوي. نو چې پلار ورته ووایي ته راکه بچې لږې پیسې، نو پیسې به ورکړي، خو هغه اړې ني، هغه د ورکولو هغه سیسټم یې ني. نو دا یوه خبره شوه. دا خبره به مونږ ډېره اورېده، و یو پلار نښه بچي ساتلی شي او نښه بچي یو پلار نشي ساتلی. او دویم پیغام پکې دا دی چې لالچ چې کومه دی، لالچ دا ډېر عجیبه شیز دی، بوري بلا ده، خرابه بلا تې بله نشته. چې د معمولي شیز لالچ تې موکه که نه خرابېږي. لالچ اوس دې څنګه څه ته وایي، که ته 500 روپۍ ورځ ګټې 500، او هغه 500 تا راواغېشل او دا سوچونه دې پې کول چې دا 500 دا خو ډېرې زیاتې لږې دي، او سهار له دې دا 200 سوچ کو، د 1000 سوچ دې کو، نو دا لالچ دی. ته په دغې باندې شکر وکاږه، دغه الله پاک ستا دپاره مقرر کړي دي. د هغې نه بعد به تاله الله بهترینه فیصله کړي، ستا د صبر صله به تا ته میلاویږي. ویډیو ټولو مسلمانانو سره شیر کې د ثواب په نیت چې دا ویډیو ټول وګوري. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. په لوی الله م سپارم. د الله په امان.